کندهار ولایت ته د تازه د KPF ځواکونو رسیدل او له طالبانو څخه د یوې ولسوالۍ تازه نیول. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. کندهار ته د KPF ځواکونو د ورتګ او هلته د عملیاتو پیل سره سم نن ډنډ ولسوالۍ بیرته له طالب ډلې آزاده شوه. الله اکبر. دغه راز د ښار اړوند یو شمېر سیمو څخه هم طالب جنګیالي په منډه دي. اوس خبره د شهیدانو چوک د شیریخ تر خوړلو تیره شوې. صرف په دې هڅه کې دي چې څنګه خپل سر وساتي او ملګري جسد تر یو ځایه وزغلوي. د کندهار حالات بدلیږي، عادي کیږي او سمیږي. افغان زړور ځواکونه نه پرېږدي چې پر امت مسلمه باندې نور هم د طالب ظلم او استبداد دوام وکړي. د خوست ځواکونه مې هغه بله ورځ له نږدې لیدل. له هر یوه په جسمي ډول 15 طالب جنګیالي جوړېدل. نهایت با انرژي، با مورال او با قوت ښکارېدل. د دې وطن هر کنج او کنار د اسلام آباد پر کرنیل او جرنیل داسې حرام دی لکه روژه او لمونځ. په بیخي نږدې میاشتو کې به په ټول افغانستان کې وضعیت بیرته عادي حالت ته وګرځېږي. نه به ولسمشر استعفا کړې وي، نه به پوځ منحل شوی وي او نه به تاسې د پاکستان تر حاکمیت لاندې کمپونو کې د یونیسف په شنو خیمو کې مهاجرین یاست. بلخوا افغان ځواکونو کندهار کې 12 طالبان هم وژلي. افغان هوایي ځواکونو د کندهار ولایت په ژړۍ ولسوالۍ کې هم پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې په یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د دې ترڅنګ بلخ کې هم د هوایي برید په ترڅ کې 22 ترهګر طالبان وژل شوي. تیره ورځ هوایي ځواکونو د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ کې طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 22 ترهګر طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.